خوشحال خان خټک د شاعرۍ یو لویه برخه د هغوی اخلاقي شاعري ده. خوشحال خان خټک کوم ته کوم نصیحت کړی دی نو هغه د هغوی د تجربې غماز دی. پوهان په دې خبره باندې گواه دي چې خوشحال خان خټک صرف یو شاعر نه دی بلکې هغه یو ډیر لوی حکیم دی. او خوشحال خان خټک چې کوم نصیحتونه کړي دي او کوم خبرې اترې کړي دي او کوم د اخلاق او درس مونږ ته پرېښی دی کنن هم پښتانه نه بلکې د نړۍ ټول خلک په هغه باندې عمل وکړي نو معاشره به پرمختګ هم وکړي او په معاشره کې به امن هم راشي. که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکړه د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. بسم الله الرحمن الرحیم. زه معلم افضل او زه په خپل چینل معلم نامه کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. قدرمنو، د خوشحال خان خټک د شاعرۍ یو لویه برخه د هغوی اخلاقي شاعري ده. او په اخلاقي شاعرۍ کې چې خوشحال خان خټک څومره خبرې اترې کړې دي نو دا ټول د هغوی د ژوند نه عبارت دی. خوشحال خان خټک کوم ته کوم نصیحت کړی دی نو هغه د هغوی د تجربې غماز دی. هغه د هغوی د ژوند او د تجربې نه عبارت دی. او پوهان په دې خبره باندې گواه دي چې خوشحال خان خټک صرف یو شاعر نه دی بلکې هغه یو ډیر لوی حکیم دی. او خوشحال خان خټک چې کوم نصیحتونه کړي دي او کوم خبرې اترې کړي دي او کوم د اخلاق او درس مونږ ته پرېښی دی کنن هم پښتانه نه بلکې د نړۍ ټول خلک په هغه باندې عمل وکړي نو معاشره به پرمختګ هم وکړي او په معاشره کې به امن هم راشي. نو موږ سیده راځو د خوشحال خان خټک هغه شعرونو ته کوم کې چې هغوی موږ ته د اخلاق او درس راکړي. په یو شعر کې خوشحال خان خټک فرمایي چې پند دی سودمن دی واوره تورزنه اسانه نه ده د سر شیندنه مصلحت مه پرېږده د خپل لاسه هم بخپل راز ساتي په زړه دننه. دې شعر کې خوشحال خان خټک دوه نصیحتونه کړي دي او هغه دواړه نصیحتونه ډیر خسته ډیر بهترین او ډیر د کار دي که په هغې باندې عمل وکړي. یو خدا خبره کوي چې پند دی سودمن دی واوره تورزنه زه تاته یو نصیحت کوم هغه ته واوره اسانه نه ده د سر شیندنه. صحیح ده، د خپل سر قربانول په دنیا کې دومره آسان کار نه دی، دا ډیر سخت کار دی. مصلحت مه پرېږده د خپل لاسه. په دې لومبي شعر کې دا مصلحت خبره ده چې ته کوم کار کې نو هغه په مصلحت سره کوه، حکمت سره هغه کار کوه او مصلحت سره کوه او هم بخپل راز ساتي په زړه دننه. د راز خبره بچاته نه کی. هغه یو شعر مونږه اورو عام مشهور یو شعر دی چې د زړه راز به یار ته نه وایي رحمان او هغه یار به یار لري تا به رسوا کړي. صحیح ده چې چاته به د زړه راز نه وي، د زړه خبره به په زړه کې ساتي او کله چې د عمل وخت راشي نو په هغې باندې به عمل وکړي. نو دا دوه نصیحتونه دي چې مصلحت په یو وخت کې هم جذباتي کېدل نه دي پکار، غیر ضروري جنگ جګړه نه ده پکار او مصلحت چې کوم دی هغه په یو ټیم کې نه دی پرېښودل پکار. او دویمه خبره ده چې د خپل زړه راز چې کوم دی هغه چاته ښکاره کول نه دی پکار. او دا شعر د خوشحال خان خټک زما ډیر خوښ شعر دی چې د نمانځه تر قضا ګرانه دا قضا ده که قضا شي د څلورو مصلحت. په دې شعر کې خوشحال خان خټک د مشورې او د مصلحت درس موږ له راکړي چې د نمانځه تر قضا ګرانه ده. مونځ خو چې درنه قضا شو نو د هغې به قضایي مونځ وکړي. اسلام هم د دې اجازت ورکوي. د قضا مونځ خپل طریقې کار دی، د هغې خپل نیت دی. خو یو کار چې په مشورې سره کول پکار وي او هغه کار تا بغیر مشورې وکړو او په هغې کې څه نقصان وشو نو د هغې خو بیا قضا هم نه راګرځي. نو اصل کې په دې کې موږ ته خوشحال خان خټک دا درس راکوي چې تاسو کوم کار هم کوئ نو هغه د څلورو کسانو مصلحت په هغې کې پکار دی. او که دا کار تاسو نه قضا شو نو دا داسې قضا ده چې د مانځه د قضا نه هم دا سخته قضا ده او د مانځه چې کومه قضا ده د هغې سزا خو به په آخرت کې میلاویږي او دا داسې څیز دی چې د دې ریپرکشنز چې کوم دي هغه به تاته هم په دې دنیا کې میلاویږي. ځکه وایي چې د مانځه تر قضا ګرانه دا قضا ده که قضا شي د څلورو مصلحت. او په دې راروان شعر کې چې خوشحال خان خټک کوم یونیورسل ټروت بیان کړی دی او کوم یو حقیقت پکې بیان کړی دی، بندوبست د کائنات دی په خبرو یو تر سلو صدقه شسل تر زرو
او هر نااهل مزه سز د خبرو د خبرو لذت خده تر شکر بندوبست د کائنات ته په خبرو یو تر سلو صدقه شه سل تر زرو. په دې شعر کې خوشحال خان خټک د جرګې په اهمیت او د مصلحت او د مشورې په اهمیت باندې زور ورکړي چې په کائنات کې چې دا کم څه دي د دې بندوبست په څه دی په خبرو دی. ډایلاګ لکه مثال خبره نن د فلسطین او د اسرائیل په منځ کې یو جګړه شروع ده. دا مسله به چې هر څومره په ټوپک باندې وشي خو اخیری حل چې کوم دی هغه به دا سکیورټي کونسل کې یا په عرب لیگ کې بدوی کینی د او ای سی والا بکینی او د دې حل بروباسي په خبرو. کله یوکرين او د رشیا وار دی نو د دې حل بروباسي په خبرو. کله پاکستان او د انډیا د کشمیر مسله ده د دې حل بروباسي په خبرو. او په دنیا کې چې کومه غټه مسلې د نن تاریخ پر حل شوې دي د هغه علاج د هغه حل چې کوم ده په خبرو راوته. ټریټي اف ویسټفالیا چې کوم ده په 1648 کې د هغه حل په سره راوته په خبرو. اوسلو اکورډز په 1993 کې د هغه حل راوته په خبرو. او دا ټول هغه ارسدي چې کوم د خوشحال خان خټک د وینا نه پس شوی. کما تاسو ته ټریټي اف ویسټفالیا 1648 خوشحال خان خټک په 1613 کې پیدا شوی. صحیح دا ځکه زوایم چې د خوشحال خان خټک هغه مشاهدات دي کوم چې بین الاقوامی دي. د خوشحال خان خټک سوچ بین الاقوامی دی. د خوشحال خان خټک سوچ عالمی دی. دغه کائناتی سوچ دی. هغه یو علاقائی شاعر نه دی. د خوشحال خان خټک دا خبره چې کوم ده چې بندوبست د کائنات دی په خبرو یو تر سلو صدقه شسل تر زرو. د یو کس چې کوم سوچي نو د سلو کسانو به د هغې نه ښه سوچي نو دا یو کس د هغوی نه صدقه شه. او د سلو کسانو چې کوم سوچي نو د زرو کسانو به د هغې نه ښه سوچي. د دې د وجې دا زر کسان سل کسان د زرو نه صدقه شه. نو په دې شعر کې چې خوشحال خان خټک کومه خبره کړې نن چې د دنیا څومره انټرنیشنل انسټیټیوشنز دي هغه ټول په دې خبره باندې ولاړ دي چې بندوبست د کائنات دی په خبرو. او هغوی ټول دا وایي چې ډایلاګ جنگ چې کم دی جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی. یا ساحر لدھیانوی چې دا شعر د نن کلونه کاله مخکې هغه دا خبره کړې چې جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی. نو همدغه شانته دا سوی چې بندوبست د کائنات ته په خبرو یو تر سلو صدقه شسل تر زرو. او هر نااهل سم مزز د خبرو د خبرو خوند بهتر دی د تر شکرو. او په دې شعر کې خدا خبره کوي چې هر سړی ته د خبرې په خوا زمانه کې به شعر ته خبرې ویلي. په خوا زمانه کې د پښتو په شعر ما علم بلند ک د خبرو ملک می فتح پسمند ک د خبرو ملک می د شاعرۍ یادي. په خوا زمانه کې به شاعرۍ ته خبرې ویلي. نو هر نااهل سم مزز د خبرو لکه هر نااهل سړی چې ګنده مطلب دا دی چې شاعري د هر سړي د وس کار نه دی. صحیح ده. او په خبرو کې چې کوم خوند دی یعنی په شعرونو کې چې کوم خوند دی هغه د چینونه زیات خوږ دی. دغه شانته خوشحال خان خټک یو بل شعر ډیر بهترین شعر دی. په هغه کې وایي چې وګړي واړه کارونه خپل کا مردان هغه دي چې کار د بل کا. نو په دنیا کې هر سړی لګیا دی ځان له کار کوي. زوم ځان له لګیا یم او توم ځان له لګیا دوم ځان له لګیا دی. خو عبدالستار ایدی چې کوم دی هغه ولې په ټوله دنیا کې مشهور دی. هغه کسو چې هغه د خلکو کار کو هر سړی خپل کار خو هر سړی کوي. خو چې د بل چا په کار باندې راشي نو مردان هغه دي چې کار د بل کا. خوشحال خان خټک وایي چې اصل خلک هغه دی چې هغه د نورو خلکو په کار راشي. هر سړی خو ځان له خور سړی لګیا دی. دغه شانته یو بل د خوشحال خان خټک د اخلاقی شاعرۍ یو بهترین شعر دی. په هر کار چې همت وتړې له دله په هر کار چې همت وتړې له دله که ازغي وي هغه کار ورته ریحان شي. په دې شعر کې خوشحال خان خټک وایي چې که یو کار هر څومره مشکلي هر څومره یو کار سختي خو په هغې باندې همت ته وکړي د زړه نه هغه کار ته وکړي د زړه نه که ازغي وي هغه کار ورته ریحان شي. ریحان د یو ګل نوم دی. نو که یو کار د ازغو په شان ته سخت ښکاري تریخ ښکاري خو چې په هغې باندې ته همت وکړي د زړه نه نو هغه کار به د ګل په شان ته ښایسته شي. مطلب د شعر دا دی چې یو کار هر څومره سخت وي هر څومره ګران وي خو د زړه نه ته همت وکړي او هغه کار شروع کړي نو هغه به تا ته اسان شي. او که اسمان د زمري په خوله کې ورکړه
د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. دا د خوشحال خان خټک یو بل چې دا زه بار بار وایم چې د خوشحال سوچ عالمي سوچ دی، دا چې اسمان دی د زمري په خوله کې ورکړه. اسمان په شاعرۍ کې ویلی شي قسمت ته، یعنی که قسمت د زمري په خوله کې ورکی خو د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. دې شعر کې اصل کې خوشحال خان خټک مونږ ته د جهد مسلسل، د بار بار کوشش کولو، د همت کولو درس راکړي. او وایي چې دومره حالات سخت شي لکه ته د زمري په خوله کې چې سړی لاړ شي نو بیا خو د بچ کېدو ډېر کم امکان دی. خو شاعر څه وایي چې نه، بابا مونږ ته وایي چې که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکړه، کتا حالات د زمري په شان په خوله کې ورکی، یعنی کتا باندې ډیر زیات مشکل ترین حالات راشي خو د زمري په خوله کې مه پرېږده همت بنه پرېږده. یو بل شعر دی، په یوه بصري وسوځي درست کلی، په یوه خبره لاړ واړه ایمان شي. کله کله دا کلو کې چې کوم خلک اوسېږي هغوی ته به پته چې په کلي کې د غنو په دې کې ډېره پترې پرتې یا وچ لرګي پراته یا پوک پروتي او هغې ته یو نری بصره ورشي د اور، نو په هغې کې اور هغه ټول هر څه وسېځي. په یوه بصري وسوځي درست کلی، نو څنګه چې په یو ورکوټي بصري باندې پوره کلی وسوځي، په یوه خبره لاړ واړه ایمان شي. ځینې وخت کې د سړي د خولې نه یو داسې معمولي خبره وځي چې د هغې د وجې د هغه نه ایمان لاړ شي. اصل کې شاعر چې کوم دی دا د خوشحال خان خټک د مذهبي رجحاناتو موږ د لا پته راکړي چې خوشحال خان خټک څومره مذهبي و. خوشحال خان خټک وایي چې په خبرو کې ډېر احتیاط پکار دی، داسې بیتولي خبرې نه دي پکار، په خبرو کې ډېر زیات احتیاط پکار دی. داسې نه چې ستا د خولې نه یو معمولي خبره وځي او د هغه خبرې د وجې نه ستا نه پوره ایمان لاړ شي. او د دې اخلاقی شعر اخیری شعر به زه تاته ووایم چې د سیرت زیبایی ښه تر صورته، چارې واړه د باطن د معتبر. نو دا همغه خبره ده چې په ظاهره باندې یو سړی هر څومره ښه ښکاري، ښایسته ښکاري، ځان برابر کړی، خو اصل کس هغه د چارې واړه د باطن د معتبر چې سړی د دننه نه صفایي، زړه صفایي، نیت صفایي. که په چا په د سیرت زیبایی چې کوم د یو سړي ډیره زیاتې خو باطن د هغه ګندۍ، نو هغه هیڅ فایده نه کوي. یعنی خوشحال خان خټک موږ له دا درس راکوي چې تاسو خپل ځان د دننه نه صفا کړئ، تاسو خپل زړه صفا کړئ، تاسو خپل نیت صفا کړئ، نو تاسو به معاملات درست شي. قدرمندو، زما امید دی چې دا شعرونه به تاسو خوښ شوي. که تاسو زموږ دا ویډیو خوښ شوي نو تاسو دا ویډیو لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ډیره مننه. د الله پامان.